اخر خاتمه همدك اخر خاتمه او اهم موضوع اخر خاتمه او اهم خبره اخر خاتمه او د ژوند اهم برخه اخر خاتمه چې په څه باندې به ستا فیصله کیږي جنت او جهنم ته معمولي خبره مه ګڼه یعنې دې ته مه ګوره چې زه اوس په څه حال یم دې ته مه ګوره چې زه اوس په څه حال یم دې ته وګوره چې حال به دې څه وي چېرته ګوره په دې دوکه نه شي چې زه اوس څه یم اوس دیندار یو کس ماته دا ووایي یو مرګ په ټیم کې به څوک دیندار یو خو وایي که نه کم یو به د مرګ په ټیم دیندار سا وڅو کې به کم یو دیندار نو ته څنګه په دې دوکه شوی چې زه اوس دیندار او بېغمه ناست دا راته پته هم نشته چې زه به څه یم نو اوس څنګه داسې بېغمه ناست دا خبره مه کوو چې زه فی الحال وي زه ښه یم فی الحال پرېږده اعتبار اخرې خاتمې لري اعتبار هغه څه دی چې ستا او د الله په منځ کې دی دغې له ګورم اعتبار نشته خلک چې تعیني دا راته هم یو بله نقطه بیان د خلکو په مخ کې ستا دا سپینې جامې او ستا دا ګیره او ستا دا ټوپۍ او ستا دا سبحان الله والحمدلله والله اکبر او دا اوږده منځونه د خلکو په مخ کې دا د خلکو په مخ کې خو ستا او د الله په منځ کې څه دي همدقه اهمه خبره ده اعتبار دلې لري دې له اعتبار نه دی اعتبار هغه خبرې لري چې هغه ستا او د الله په منځ کې او سبحان الله ډېره د یېرې خبره ده چې په زړه کې دې څه په دنیا کې که نه په زړه کې دې څه د الله راښکاره کوي د مرګ په وخت کې هلته به یې پته لګي په څه چې دې ژوند تېر کړی دی هلته به یې او دا ما یو فایده ذکر کړې وه ملګرو ته ما ګوره یو څو کسان دي دوی چې په څه طریقه ژوند تېر کړی هغه کار کوي په هغه یو څو کسانو کې یو ما ذکر کړی و لیونی کم سړی چې لیونی شي دماغي حالات یې خراب شي الله په امتحان راولي او دی دیندار و دی په دې لیونتوب کې د دین خبرې کوي قرآن به وایي یو حدیث به وایي صحیح ده چې ګډې وړې به وایي خو دا ګډې وړې به هم چې وایي نو د دین خبره به پکې کوي ولې جونې دغه کې تېر کړی کم سړی چې نشه شي او دی بیا په هوش کې راشي نو هم دی او نشه ترې راتلي نه وي د هغه څه وایي چې څه دنیا کې کړي یعنې ویلې هغه بیماران چې نشه وله ډاکټران ورکړي دی بیا په هوش کې راشي بیا ورته کوي بلکې دغه نشه ییز خو پرېږده دا چې ډاکټر وله نشه ورکړې ده دا خو هغه جایز ده دا چې ناروا نشې کوي که نه دا ناروا او په لارو کوڅو کې پراته وي دیم ګوره هغه خبره کوي چې څه کې ډېر وخت تېر کړی دی چې نشه کې شي که نه او نشه بلکل دا دماغ او هر څه راونیسي د هغه خبرې کوي چې څه کې ژوند تېر کړی او دریم په زنکدن کې به هغه سوی هغه څه به کوي چې څه کې د ژوند تېر کړي نو کوم سړی چې دیندار دی په زنکدن کې هم د دین خبره کوي دی په زنکدن کې هم د الله خبره کوي دی زنکدن کې هم دیندار او چې ژوند یې ټول په دغه نافرمانیانو کې او په نشو تماشو کې بیا او په اخره خاتمه هم په دغه ډول یاد وي یو عالم خبره کوله سعودي عرب عالم داعي دی هغه وایي زه یو هسپتال ته تللی وم نو هلته د یو کس زنکدن و وایي زه یې خو هله ورغلم زامن یې ورسره ولاړ و
په باندې سخت او ساتي وته وی هغه وی چې مال سیګریټ راوړي مال سیګریټ راوړي یو بده کټ کې سم لږی ټوپونه والله خپل چتولې ولګول مال سیګریټ راوړي نو زمونږ خو نه ورکو دغه چاغو ته په دې دنه سوزي او نو غوړي چې دنه صاحب دې حل کړي خیر خو هغه دې سیال جوړ کړو چې یو سم بد علي مال سیګریټ یو راوړي یو کشت راکړي نو بیا یو زولې اسی کاغذ راوغستو داسي تاوی کو د سیګریټ په شکل دي چې تاو کو د سیګریټ چې اته خلګي کیو چې څنګه ته خلګي کې خو غنښت څه خیال دې شوی ها ټول عمر به دې تیر کړی ځکه فعلت الله راکاره کړس د موج وس دا وشته کېلر سوچ دا وکړه چې سبا کیږي او دا وس ته دي سبا خو الله ته معلوم چې سبا ته څنګه